حج پر چا باندې فرض دی یا د حج د فرض کېدو شرایط څه دي؟ اول شرط دا دی مسلمان به وي، پر کافر باندې حج نه فرض کېږي. د حج د فرضیت لپاره اول شرط چې کوم دی هغه ایمان دی، اسلام دی، مسلمان به وي. لہذا حج پر مسلمان فرض کېږي، پر کافر باندې نه فرض کېږي. دویم دا عاقل به وي، پر لیوني باندې او پر ماشوم باندې حج نه فرض کېږي. که لیونی هر څومره مالداري لیکن د دماغ کار نه کوي، د ښو او د بد تمیز نشي کولی، پر دغه لیوني باندې حج نه فرض کېږي. دریم دا آزاد به وي، پر غلام باندې حج نشته. که د سړی چا په غلامۍ کې وي پر هغه باندې حج نه فرض کېږي. او څلورم دا چې دی به معذوره نه وي، داسې عذر چې هغه ممانع د حج د ادا کېدو جوړېږي، داسې عذر به نه وي. او په وخت کې چې دی کله د حج درخواست جمع کوي، اوراق یې جمع کوي، په دا وخت کې به د ده سره دومره مال وي چې دی ولاړ سي مکې معظمې ته، د حج ټول مناسک و افعال ادا کړي، د هلته خرچه، د خوراک او د څښاک، د علاج او د معالجې ټوله خرچه، او ورسره چې دی ځي د خپل کور او عیال خرچه، واپس چې دوباره راځي دا ټول خرچه به د ده سره وي. دومره اندازه پیسې چې وي بیا پر ده باندې حج فرض کېږي. مطلب دا که یو سړی په خپل مال او مالداري او پیسو کې دومره پیسې ولري چې په دې پیسو باندې دی د ده کور هم ساتل کېږي او زیات وي، دی حج هم په کولی شي، د سفر اخراجات، د تګ او راتګ چې کوم اوس نن زمانه کې خو وسایل دي، د جاز ټیکټ، د اویزې مصرف، هلته د تګ او راتګ، او هلته چې کوم خوراک او تشاک یا د هوټل چې کوم خرچه، دا ټول بندوبست دی آرام او اسانه کولی شي، هېڅ حرج نه وي. او دوباره واپس په دې پیسو باندې بېرته راکړلی شي. نو پر دغه سړي باندې حج فرض. او د حکومت د لوري هېڅ پابندي هم نه وي. یو دا چې د حکومت د لوري پابندي وي. او یا دی بیت الله شریف ته تللی وي، بیت الله وویني په میاشتو کې د حج چې شوال د ذوالقعده د ذوالحجه، په دا وخت کې دی بیت الله شریف وویني، خو د حکومت د وخت څخه یا بل هېڅ رکاوټ ممانعت نه وي، هم پر ده باندې حج فرض کېږي. لیکن که سړی عمرې ته تللی و، د کوچني اختر میاشت یعنې د شوال میاشت په رانویسم، د کوچني اختر شپې هم هلته تېر کړي، پر دا سړی باندې حج هغه وخت فرضېږي چې حکومت دته هېڅ ممانعت نه کوي او د ده سره هلته اخراجات هم ورسره دي، دی د حج شپې هم په تېرولی شي. نو بیا دی پر ده باندې حج فرض کېږي، حج به کوي، بیا به راځي. او که چیرې د حکومت د طرف څخه اجازه نه وي نور د پاته کېدو، په پټه مټه دې نه پاتېږي. حج ولې موږ په دوکو وکړو؟ ما او تا چې د یو ملک څه بل ملک ته ځو او ویزه مې لګولې ده، مطلب دا دی چې ستا د قوانینو زه ټول خیال ساتم، ستا د قوانینو زه خیال ساتم، لیکن بیا موږ هلته پټېږو، بیا حج موږ په دوکه باندې کوو، دا نه دی پکار. لہذا د حج د فرضیت لپاره اول شرط اسلام دی. دویم شرط چې کوم دی دا سړی به عاقل وي، لیونی به نه وي، آزاد به وي او معذوره به نه وي. او پنځم شرط دا دی چې د ده سره به پیسې، مال او دولت دومره وي چې دی د حج اخراجات هم په وکړي او د کور فامیل هم په وچلوي. یو شپږم شی شرط چې کوم دی هغه د ښځینهو دپاره دی، هغه دا چې کومه ښځه محرم نه لري یا د محرم بندوبست نشي کولی، چې هغه یا پلار دی یا ورور دی یا خاوند دی، دا نه وي ورسره، د دې بندوبست نشي کولی، په دې ښځه باندې هم حج نه فرض کېږي. که دغه شرایط د یو چا سره وي، الله مال او دولت ورکړي، فوراً باید د حج تیاری وکړي او د تلو دپاره یې مکمل کوششونه وکړي، ځکه دا یو وخت دا موقع الله سبحانه وتعالی چاته ورکوي، هر وخت نه دا موقع، باید انسان د دې موقع څخه فایده واخلي.